که چېرې تا ته هم په ګاډي کې سفر کولو دوران کې زړه خرابېږي، په تا باندې الټۍ لګي، یخه خوله در باندې راځي، ستا معده خرابېږي، ته دې حالاتو ته جوړېږي چې ته وایې چې دې ځای نه دغه ځای ته زه د قدم د اخیستو نه یم او ما د ګاډي نه کوز کوي، زه باقي د سفر د کولو لایق پاتې نه شوم. نو تاسو له داسې څه کول پکار دي چې په تاسو باندې دا مسلې مسایل رانشي. ګوره د ټوله نه مخکې خو چې کوم دی تا له پکار دي چې ته د خپل د وجود دا حرکت بالکل کم کړي. د هغې دپاره به ته څه چل کوې، ته چې په ګاډي کې به بالکل سیده به سیده کښېنې، چې سر دې بالکل بره وي دغه شانتې، چې سر دې ښکته نه وي، او چې کوم ستا سیټ بیلټ دی چې تا هغې کې ځان ښه برابر بند کړی وي. د دې نه علاوه تا له پکار دي چې ته موبایل شوې، که هغه میپس وي او که کتاب وي، سفر په دوران کې به بالکل د دې نه ځان وساتې، دا به نه ګورې. ښه تا له پکار دي چې ته بالکل سیده په سیده وګورې او ته ستا نظر چې څومره لرې پرېوځي نو هغه نه به ته په فایده کې، هغه نه به ته ټیکي. کوم چې شیشې والا سایډ دی، وینډو والا سایډ دی چې په هغې باندې فرش ایر راننوځي، هوا پرې راننوځي، تا له پکار دي چې ته هغه طرف ته کښېنې که تا ته دا مسله وي. د دې نه علاوه تا له پکار دي چې ته په سټرس کې نه، اکثر خلکو د مخکې نه چې کوم د ذهن جوړ کړی چې زه خو په ګاډي کې سفر نشم کولی، که په ګاډي کې کېناستم بس ما ته به دا مسلې جوړېږي. یا بعضې خلک داسې هم وي که نه چې هغې سایډ ته هغه نورو کسانو ته ګوري، هغوی ته زړه خرابېږي، هغوی یا چې کوم دی نو هغوی دا خبرې هم دغه خبرې کوي. نو تاسو له پکار چې دې څیزونو نه بالکل ځان بچ کړئ. که هغه ته زړه خرابېږي یا چې کوم دی هغه ستا سره دې هغې متعلق خبرې کوي، نو ته بالکل هغې طرف ته توجه مه ورکوه، ته خپل سیده په سیده ګوره، کومې چې دا خبرې ته په دې باندې عمل وکړه. ښه تا له پکار دي که چېرې ته سفر کې او اوږد سفر کې تا له پکار دي چې ته هیوي خوراک نه کړې، کوم کې چربي ډېره زیاته وي هغه خوراکونه ته بالکل نه کړې، هیوي خوراک نه کړې. د دې نه علاوه سګرټ به نه څښې، ټیک ده. او تا له پکار دي چې ستا سره ته چې وینډو والا سیټ ته ناست یې، مطلب شیشې والا سیټ ته ته ناست یې او په تا باندې تیز ګاډي کم تېرېږي که نه، نو بالکل په هغې باندې هم چې ستا بالکل هغې باندې هم نظر نه وي. تا له پکار دي چې سیده نظر اچوې، چې سیده نظر اچوې څومره لرې پورې چې ستا سیده نظر لګي که نه، او که نه به تا ته دا مسلې مسایل نه راځي. ښه د دې نه علاوه ګوره تا له پکار دي ته د ادرک استعمال وکړې. ادرک کې قدرتي ساینټیفیکلی پروف شوې خبره ده چې په دې کې انټي هسټامین افیکټ دی، مطلب دا چې کوم ستا د الټیانې دي او ستا چې د زړه خرابېدل دي په دې کې د ډېر زیات اهمیت دی. صحیح ده. د دې نه علاوه تا له پکار دي چې ته په خراب موسم کې بالکل ټریول نه کوې، ته په خراب موسم کې سفر نه کوې، او که بیا هم ونه شوه په دې هر څه باندې ونه شوه، نو د ټولو نه آخریت توړی بیا څه شی دی چې تا ته انټي هسټامین OTC انټي هسټامین ملاو شي. خو د دې لپاره به ته څه چل کې نږدې ډاکټر له به ځې، صحیح ده، چې هغې درته پرسکرایب کړي. والسلام.